بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 11 د مارچ کال 2018 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري د روژې مبارکې 22مه ورځ ده. ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن یو ځل بیا نړیوال موضوعات دي او د افغانستان موضوعات دي او ټول ډیر حساس او خطرناک مرحلې ته داخل شوي دي. نړۍ په ډیر یو نازک نقطه کې ولاړه ده او ملکونه لګیا دي خپل تصمیمونه نیسي چې کوم خواته باید لاړ شي، لپاره دی چې حالات نهایتا کړکېچن دي او دا ټوله لوبه مرداره لوبه چې ده دا د نتنیاهو په یعنی د یهودو په ذریعه باندې په نړۍ باندې مسلطه شوې ده. حتی امریکا هم دغه جنگ ته چې راغلی ده دا په خپل رضا ده نه ده، دا د یهودانو ټیل وهلې ده او همدارنګې په اسلامي نړۍ په درېیمې نړۍ باندې او په ایران او زموږ تاسو په سیمه باندې مخکې دې نه چې په نړیوالو موضوعاتو راشم، خپل د سیمې باندې د پاکستان افغانستان په حالاتو باندې خبرې کوو. په ګلګت بلتستان کې د کشمیر په ساحه کې خلکو لاریونونه کړي دي او د نظام په خلاف راپاڅېدلي دي. خلکو غوسه او قهر ډیر زیات دی. د پاکستان په پوځیانو باندې حملې کړي دي او 2 پوځیان وژل شوي دي. چې زه همیشه تاسو وایم چې د پاکستان کړکېچ چې دی تنها خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه دی، دا سند کې دی او دا په کشمیر کې هم کشمیر کې هم دی. همدارنګې په بلوچستان کې 19 بریدونه ازادي غوښتونکو بیلې پر پاکستان پوځونو په مختلفو ځایونو کې ترسره کړي دي او د دې عملیاتو تر نتیجه کې 9 پوځیان وژل شوي دي او ډیر زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. همدارنګې په سند کې د خیرپور په ډیره بخښنه غواړم، د خیرپور د سند په دغه کې کراچۍ یعنی سند کې د ریل په قطار باندې برید شوی دی. ریل د پټلۍ نه اوښتی دی او مرګ ژوبله ډیره زیاته اړول شوې ده. همدارنګې وزیرستان جنوبي د انګور اډې په ساحه کې پاکستان د افغانستان په پوسو باندې بمبارد کړی دی او بیا اسلامي امارت مجاهدینو بیرته ځوابي برید کې هغه اړه د ډیورند کرښې اوښتې دي او د هغې په خوله دی ځغلولي دي. همدارنګې مولانا فضل الرحمن خلیل یو د پاکستاني علماو نه د 2 نورو حرکتونو د 2 نورو غړو سره چې دا د حرکت الجهاد مشر دی د افغانستان ته راغلي دي ترڅو د افغانستان سره په ممکنه په دې اوربند او په دې باندې خبرې وکړي. کوم شی چې زه فکر کوم کوم نتیجه نه ورکوي، ځکه چې اوربند د افغانستان سره نه دی بلکې ټي ټي پي سره دی او ټي ټي پي چې ده دا به دوی هلته خپل مسله حل کوي. د افغانستان سره دی مشکل دا دی چې دوی صرف تهمت وایي او په عوض دی چې خپل مسله داخل کې حل کړي په افغانستان بریدونه کوي. په عین حال کې چې دلته دا هیئت د پاکستان نه راغلی دی، ښکاره خبر ده چې مولانا فضل الرحمن خلیل چې دی د خپل په رضایت یا خپل په حرکت نه دی راغلی، دا چې د عیساو د دې اشاره نه دی د حرکت نشي کولی. اما په عین وخت کې پاکستان خپل بریدونو ته ادامه ورکوي. قندهار، همدارنګې پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ دا ټولو سیمو کې بمبارد شوی دی مسلسل او بریدونه شوي دي. نو په دې اساس باندې د یو خوانه د زیتونو خوشه را وړاندې کوي او د بل خوانه تیغې په لاس کې دی او وار کوي. دا هغه اسرائیلي یهودي شیطانی لوبه ده چې پاکستان او اسرائیل دواړه په اسلامي نړۍ کې پیاده کوي او د دې تر شا صهیونیزم لوی قدرت ولاړ دی. راځو نړیوالو موضوعاتو ته. ډونالد ټرمپ وایي چې جنگ د ختمېدو خواته روان دی او موږ کوم جنگ چې شروع کړی چې موږ ویل چې 3-4 هفتې به دوام وکړي، خو زموږ خپل اهداف مخکې نه ترلاسه کړي دي او دا جنگ ممکنه ده ډېر ژر ختم شي او موږ دا جنگ وګټو. او همدارنګې دا ویلي دي چې دا به د تنګه د هرمز به ازادوي او ټولو ته به د پټرولو لاره خلاصوي او د کېدای شي په تنګي هرمز باندې برید وکړي. زما په نظر باندې د ټرمپ دا محاسبه به یو بله لویه اشتباه وسی چې دا کار وکړي، لپاره دی چې تنګه د هرمز ته د دننه ننوتل دا به په یو دام کې ونښلي او بد رقم ته به
معذرت غواړم ډېر بد رقم ته به وار وخوري. د ایران حملې پر امریکا باندې د هغه 33 دور د صادق څلور د خیبر شکن میزایلونو شروع شوی و. دا تمام شوی ده بیا په موج د 34 چې دوی ویلي چې نن شپه به دی انجاموي چې تاسو کله خبرونه اورئ نو دا 13 شپه په حساب راځي. دا امواج کې د خیبر شکن 4 به استعمالیږي او دا د دوره به 3 ساعته مسلسل دوام کوي. یعنی دی به 3 ساعته مسلسل میزایلونه وری او اسرائیل به پیوي. د یو خانه د ادعا کوي چې جنگ دی وړی دی او د خپل د اهدافو نه مخکې خپل دغه ترلاسه کړي دي. خو بل خواته چې بیا موږ وګورو د دې لګیا دي لپاره د اوربند او د صلح لپاره خبرې کوي. د ټرمپ د پوتین سره خبرې کړي دي او دا خبرې د اخر ځل چې دوی خبرې کړي هغه د دسمبر 2015 کې وي. پس هغې نه دوی په دې تیرو 3 میاشتو کې خبرې نه وې کړي. نو دوی او بیا دوباره خبرې کړي دي او ټرمپ دا دغه کړی دی چې پوتین چې پزیشکان سره خبرې کړي د اوربند په مساله کې او هغه رد شوی وي دا پیغام یې ورته رسولی دی چې ایران ستاسو دا دغه نه مني او هغه اوربند نه کوي. خو ټرمپ پوتین ته ویلي دي که چیرته لاره دې راته پیدا کړه چې د دې جنګ نه ووځو تا باندې چې څومره بندیزونه ما لګولي ستا په پټرول باندې دا به زه لرې کوم خلک به تا نه بلکل پټرول اخیستی شي. دا یې ورسره واده ورکړې ده. خو ته داسې یو لاره جوړه کړه چې ما د ده جنګ نه د ده حالت نه ما وباسي. په عین حال کې همدغه پیشنهاد د اوربند د ایران ته د فرانسې، چین او د روسیې د درې واړو کړی دی خو ایران دا کاملا رد کړی دی. ویلي دي چې دی دا اوربند نه مني. دا کوم جنگ چې امریکا شروع کړی دی شروع دی کړی ده اختتام به ایران کوي او دا جنگ به دوام پیدا کوي تر هغه پورې چې موږ خپل اهداف ته ورسیږو. او بل دا دی چې یوه قطره نفت د پټرولیم به د هرمز نه تیر نشي او امریکا که دومره مرد دی او نر دی دی ویلي چې را دي چې هرمز لاره د خلاصه کوي یو قطره پټرول دی تیر کی. دا چلنج ورکوي. غریب آبادي د ایران د بهرنیو چارو وزارت لوی دیپلومات د خبره کړې ده چې د جنګبندۍ تصمیم به زمونږ په لاس کې او دا وخت و زمان به مونږ تعینو دا به امریکا نه تعینوي ځکه چې جنگ دوی شروع کړی د اختتام یې مونږ کوو. همدارنګه قالیباف د مجلس د شورا د نمایندګانو د ایران دا کړی دی چې دا د امریکا او د اسرائیل دا یو شیطانی کړی ده. دوی د فریب او د چل نه کار اخلي. مذاکرات دوی سره اعتبار پې نشته دی. بنان موږ د مذاکرات دروازه د همیش لپاره بنده کړې ده او موږ د تر څو چې دغه د شیطانت کړی چې ده د ابد لپاره ختمه نه کړو بل رقم موږ د دې دغې نه نشو وتلی. همدې حال کې علي لاریجاني ویلي دي چې ټرمپ د علي لاریجاني ټرمپ ته ویلي دي چې متوجه اوسه چیرې ته په خپله د حذف نشي یعنی د منځه لاړ نشي. نو ته یعنی موږ ته اختارونه مه راکوه ستا خپل ژوند خطر کې دی. ممکنه دې اشاره دی چې یعنی موږ به دې وهو یا بل څوک به دې وهي خو په وهلو باندې وهل کیږي. همدارنګې ایران د اسرائیلو په حیفا بازان پټرولیم مرکز باندې برید کړی دی ځکه چې هغوی د ایران په پټرولو حمله وکړه. ایران ورته ویلې چې دا لوبه دې نه کوله ځکه چې د اسرائیلو د بازان پټرولو مرکز چې دی دا 50% د اسرائیل د ټولو پټرولو ضرورت پوره کوي او د خیبر شکن په میزایلونو باندې په بد رقم ورته وهلی دی. ایران ډیر بد رقم ورته وهلی دی چې د څنګه چې د دوی دغه وهل شوی و په دغه رقم ته دا کړی او کوم میزایل چې په استعمال کړي دي دا پخوا دوی کوم میزایل چې استعمالول هغې کې مایع مواد ده. که د مایع موادو میزایل اثر نسبت د منجمدو موادو سوخت ته ډیر فرق کوي. نو په دې اساس د منجمدو موادو والا راکټ اثر ډیر زیات یو. اوس ایران هغه میزایلونه استعمالوي چې هغې کې منجمد مواد استعمال شوي دي. لیکویډ والا یې مخکې په استعمالول اوس د مایع والا لیکویډ یعنی مایع. نو د دې په مقابل کې
خطر د ده دی چې اسرائیل په بد رقم لګېدلی دی. ممکن اسرائیل په آخر وخت کې یو خطرناک اقدام وکړي چې یعنې د اتم نه استفاده وکړي. ډګلس ماکګریګور پخوانی سایمنسب او د وزارت دفاع پخوانی مشاور دی وایي چې زه ډونالډ ټرمپ د ډېر نږدې نه پیژنم او وخت په وخت ورسره خبرې کوم. هغه وایي زه څومره هغه پیژنم دی هېڅکله اتم بم نه استعمالوي. نو که اتم بم استعمالیږي د خطر ډېر زیات د نتنیاهو نه دی او نتنیاهو ناشنوه دی، د هېچا خبره نه اوري. هر اقدام چې کوي پخپله یې کوي او ممکن دا ده چې دا په ایران باندې اتم استفاده کړي. دا پیشبیني دې کړې ده چې دا کېدی شي دا بم اتم د استعمال کړي او دا مشکل سیمې ته او نړۍ ته رامخ کېږي. نو په دې اساس باندې دا خطر موجود دی. ایران دغې ته تن نه ورکوي مذاکرات ته او د امریکا دا خبره غلطه ثابتېږي چې هغه وایي موږ ایران ختم کړی دی، راپرځولی هم دی او ایران په حساب ځکه چې ډونالډ ټرمپ دا وایي چې دی اوس نه قوا لري، نه بحري قوا لري، نه نظامي قوا لري او مشران یې موږ وژلي دي. در حال چې ایران دا ثابته کړله چې بل مشر هم ځان ته انتخاب کړ. یو ورځ هم خپل په دغې میزایلونو کې کمی نه دی راغلی، وارونه هم په اهدافو او په ځي باندې لګېږي او همدا علت دی چې هغې اوس دې ته مجبور شوي دي چې بل رقم یې زور نه رسېږي د اتم مسلې ته یې چرت وهلی دی چې اتم باید استعمال کړي. په یو بل بد خبر ایران لپاره دا دی چې روسیې خپل فني او مسلکي کارکوونکي چې د هغې ژوند ته خطر و، ځکه چې که په حدود 250 ساینسدانانو، اتومي ساینسدانانو او نور کارګرانو، انجینري او مسلکي فني کسانو د بوشهر په اتومي مرکز کې په بټۍ کې کار کوه. نو دی په 2-3 دورو کې دوی ویسل چې پرون یې دویمه دوره خپل مامورین او دغه په هغې ځینه ویسل او ویل چې تر څو حالات بیرته سمیږي بیا به دی راځي. فعلا دا او که دوی د دې نه ووتل نو امریکا دا بټۍ هم وهي، ځکه تر اوسه دا بټۍ دی د روسانو لپاره نه وهله. بل دفعه هم چې هغه نور مراکز ووهل، فردو و نتنز و اصفهان، بوشهر یې ونه وهه. نو دا ځینې که روسان ترې نه ووځي نو بوشهر ممکن چې اسرائیل او امریکا یې ووهي. دا خطر موجود دی. بل نړیوالو موضوعاتو کې خبر دا دی چې د بحرین حکومت ممکن سقوط وکړي او که بل نظام راځي نو هغه به د اهل تشیع دغې نه به او د شاهي نه به نظام بدلیږي یو جمهوري اسلامي ته چې د ایران پیروي به کوي او کېدای شي د ایران سره پخوا غوندې الحاق هم وکړي. نو دا تغییرات هم په سیمه کې را روان دي. عربي نړۍ هم په تغییر کې ده. دوی غواړي چې د امریکا پیګاګان دې نه ختمیږي. دوی ممکن چې خپل سرمایې او پیسې هم د امریکا نه وباسي او یو امریکا د یو بل منجلاب او مشکل سره مخ کړي. همدارنګې د اسرائیل د هوایي دفاع په هکله ویل کېږي چې دا کاملا له منځه تللې ده او اوس د فضایي کنټرول د اسرائیل خپل د لاسه ورکړی دی. یعنې ایران هر وخت چې وغواړي په آرام او ازادانه دا فضا استعمالولی شي. کومه دا چې اسرائیل د ایران د فضا په هکله لري چې دا زموږ په کنټرول کې ده. نو نړیوال مبصرین دا وایي چې د دواړو فضا اوس فعلا داسې کاملا د دواړو ملکونو په کنټرول کې نه ده، ځکه چې دفاعي سیستمونه د دوی هغه رقم ته منظم کار نه کوي. نو دا یو دغه دی د بهرني دغې تحلیل دی چې هغې دا دغه کوي، مګر ایران تر اوسه خو ثابته کړې ده چې ډېر منظم خپل ځان نه دفاع کوي او وارم کوي. پروفیسر جینګ وایي چې ابراهیم لینکن کښتۍ ایرانیانو وهلی شوله، ختمولی شوله په اوله ورځو کې چې دی برید وکړه، اما ایران ونه غوښتل چې دا کښتۍ ووهي او صرف یو وار یې پرې وکړه چې ویېروي او د سیمې نه یې وباسي او همداسې شو، هغه ولګېدله او د سیمې نه ووتله. دی وایي که چېرته ایران غوښتلی ایران دا کښتۍ په هغه ورځ باندې ختمولی شوه، ځکه رادار سیستمونه او د تماسونه بلکل کاملا قطع شوي
او کشتۍ د دې په رینج کې وه، په هغه د وهلو په اندازه کې وه. اما دوی دا کار ونه کړ او دا په خپله وایي چې د ده دلیل نه دی معلوم چې ولې ایران دا تصمیم ونه نیوه چې دا کشتۍ ختمه کړي، در حال چې جنګ خو ډېر شدید دی منځ کې روان دی. ممکن بعدا د ده دلایل راووځي چې ایران دغه اقدام ولې نه دی کړی. نو دا و زما د نن ورځې نړیوال موضوعات چې ستاسو حضور ته مې وړاندې کړل. حالات زموږ په سیمه کې هم کړکېچن دي، په نړۍ کې هم حالات ښه نه دي. تاسو ګورئ چې جنګ ورځ تر بله قوت اخلي، اگر چې دشمن مات شوی دی، لاره د نجات لټوي او ډونالد ټرمپ لاره د نجات لټوي، مګر ډونالد ټرمپ بد رقم ګیر راغلی. هغه نتنیاهو نه پرېږدي چې د جنګ نه ووځي او دلته ایران یې نه پرېږدي. ایران ورته ویلي دی چې زه تر اخره جنګېږم او سوله نه کوم او مذاکرات ته نه راځو. نو امریکا اوس بد رقمه ګیر راغلی ده، ځکه چې لوبه شروع کړې ده، خو هغه لوازم او ضرورت چې ورته دي یا کومه بودیجه چې ورته پکاره ده هغه ورته کانګرس تر اوسه نه ده ورکړې. په دې رقم سره جنګ مخکې نشي وړلی او فشار هم سیاسي او نظامي په ملک کې ورباندې نهایت ډېر زیات دی. په دې اساس باندې ګورو به چې حالات کم خواته ځي، بیا به انشاءالله تاسو سره شریکوو، خپل تبصره به پرې کوو. دا د موضوعات چې تاسو سره شریک کړل، هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.